د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. پاکستان دوه نور طالب چارواکي له بنده خوشي کړل. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت پر مهال د افغانستان بانک مشر عبدالصمد ثاني او یو بل طالب قمندان چې صلاح الدین نومیږي تېره ورځ د پاکستان له بنده خوشي شوي دي. ویل کېږي د عبدالصمد ثاني نوم د امریکا د ترهګرو په تور لست کې هم شامل و. طالبانو لا تراوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي واشنګټن ژمن دی چې د سولې خبرې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ ترسره شي. زلمي خلیلزاد تېره ورځ د ملي یووالي حکومت له اجرایه رئیس سره په کتنه کې همداراز د خپل دورهیي سفر په اړه ښاغلي عبدالله ته معلومات ورکړل. عبدالله هم د سولې په بهیر کې د خلکو او د سیاسي ډلو پر شتون ټینګار وکړ. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس وایي بېځایه شوې کورنیو ته رسیدنه د دولت لومړیتوب دی. عبدالله د حوادثو پر وړاندې د مبارزې عالي دولتي کمیټې په ناسته کې اړوندو بنسټونو ته لارښوونه وکړه چې په غور، فراه، غزني او سرپل ولایتونو کې له بېځایه شویو سره بیړنۍ مرستې وشي. په دې ناسته کې د حوادثو په چارو کې د دولت وزیر وویل تر اوسه د غزني په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې نږدې 1000 کورنیو ته خوراکي توکي رسول شوي، خو تر اوسه د دولتي او د نړیوالو مرستندویو بنسټونو له لوري ژمنې شوې مرستې د دوی په واک کې نه دي ورکړل شوي. په بغلان کې یو غلا شوی موټر تر پیدا کېدو وروسته بیرته خاوند ته وسپارل شو. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان ذبیح الله شجاع وایي دغه موټر 2 شپې مخکې د پلخمري ښار د لومړۍ ناحیې له شاوخوا سیمو غلا شوی و، خو بالاخره تېره ورځ د پلخمري ښار په بالادوري سیمه کې له غلو ترلاسه او بیرته خاوند ته سپارل شوی دی. د نوموړي په وینا غل په تېښته بریالی شوی، خو په اړه یې د پولیسو پلټنې روانې دي. قبل یک اردواسطه نوی کولای کانادایی از مربوطات ناحیه اول از سوی سارقین به سرقت برده شده بود که بالاثر سعی تلاش پلیسی ماموریت سمت 2 یعنی بعد از 24 ساعت که از موتر گذشته بود سارقین به سرقت برده بود، میخواستن اون رو به کدام ولایت دیگه انتقال بدن جهت فروش. بالاخره تحت تعقیب پرسنل ماموریت سمت 2 بودند، میخواست فرار بکنه، اینا هم تعقیب کردن و واسطه را سارق در مربوطات بالادوری شهر پلخمری رها میکنه و خود فرار میکنه. پر ټاکنو ځینې څارونکي بنسټونه او حقوق پوهان وایي د پروژو د پرانیستو په پلمه ولایتونو ته د ولسمشر غني سفرونه او د دې ولایتونو له اوسیدونکو سره ژمنې یو ډول ټاکنیز کمپاینونه دي او ټاکنیز کمیسیونونه باید د دې کمپاین مخه ونیسي. هغوی همدارنګه ټینګار کوي چې حکومت باید د ټاکنو په بهیر کې خپله بې پرېتوب وساتي او له دولتي امکاناتو ناوړه ګټه وانخلي. او د روان کال له پیل راهیسې په هیواد کې شاوخوا 100 سوداګر او پانګوال تښتول شوي دي. د افغانستان د خصوصي برخې غړي د افغان سوداګرو پر وړاندې د هرې ورځې په تېرېدو سره د ګواښونو د ډېرېدو په اړه د اندېښنو ترڅنګ خبرداری ورکوي که چیرې حکومت او په ځانګړي ډول امنیتي ادارې د پانګوال او سوداګرو د مال او ځان د امنیت خوندیینې په برخه کې جدي تابیا ونه نیسي نو یو زیات شمېر سوداګر او پانګوال به د تل لپاره افغانستان پرېږدي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.